اشرف غني د سیګار لخوا د ډالرو د انتقال وضاحت ورکړی. غني او ملګرو یو څومره پیسې وړي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سیګار وایي د اشرف غني وتلو پر مهال د پیسو لیږد په تړاو موضوعي پوښتنې ځواب شوي. د افغانستان پر بیارغونه د امریکا د څار اداره سیګار وایي د تیر کال اګست کې د پخواني ولسمشر غني له وتلو سره پر هغه د پیسو د لیږد اړوند تورونو ځینې پوښتنې ورته ځواب شوي دي. سیګار په خپل تازه ریپورت کې ویلي ولسمشر غني ورسره له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو مدافع وکیل یې ورته له ورلېږل شوو 50 پوښتنو یوازې 6 هغه ځواب کړي دي. ریپورت په ټوله کې پر دې پام کړی چې ګواکې د میلیونونو ډالرو لیږد په بیړني حالت کې ناشونی کار او ښایي لسګونه زره ډالر وړل شوي وي. د یادونې ده چې سیګار پخوا هم ویلي و چې مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه د وتو پر مهال ښایي له 1 میلیون لږ ډالر وړي وي. سیګار خپل دغه نوي ریپورت کې ویلي په بیړني ډول چورلکو کې له افغان ولسمشرۍ ماڼۍ وتلو سره د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني کسانو دا هڅه کړې چې له ځان سره میلیونونه ډالر ولېږدوي، خو نه دي توانېدلي. ریپورت کې راغلي هغو 4 چورلکو کې چې اشرف غني او ملګري پکې له افغانستانه ووتل تر 1 میلیون ډالرو لږې پیسې وړل شوي، څه چې د ولسمشر او ملګرو د سفر خرڅ بلل شوی. جان سپوک ویلي د ولسمشر غني له منډې تګ سره د 15 میلیونه ډالرو شاوخوا کې پیسې ارګې پاتې شوي او د دولت نور ادارو کې لسګونه میلیونه ډالر ورک دي چې حساب کتاب نه دی معلوم. پر کې د پاتې پیسو 15 میلیونه پخواني ولسمشر د مدافع وکیل د ادعا له مخې د ښاغلي غني شخصي شتمني وه چې غوښتل یې خپل پلرني کلي کې پرې د مطالعاتو یو مرکز او کتابتون جوړ کړي. سیګار ته یو پخواني چارواکي دا هم ویلي چې ولسمشر غني میرمن لورا غني 800,000 امریکایي ډالر درلودل. سیګار ته همدارنګه سرچینو ویلي چې د ملي امنیت ادارې 225 میلیونه ډالر بودیجه او همدارنګه د امنیت شورا 2.5 لک ډالر طالبانو اخیستي دي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.